علي وزیر په یو سټیټمنټ باندې په جیل کې کوي او منظور پښتين نشي نیول نو آیا دا د جنسو سړی خو نه دی دلته خلک دا هم وایي چې بیا منظور مړوي ولې نه یعنی معنا چې موږ مړه کې بیا ته منې ډالرو کې په پوندونو کې فنډینګ کېږي او دا خو خیر چې څوک وایي هم څوک خو د ثبوت راوړي السلام علیکم د وحدت قدرمنو کتونکو زه ناصر داوړ زموږ د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه چاپیرچل کې درته هرکلی ویم ګرانو کتونکو موږ وختن فوقتن ملمانه هم تاسو ته راولو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې هم کوو د خندا خبرې هم وي خبرونه هم وي خو نن یو داسې سړی را سره د وحدت نیوز په سټوډیو کې موجود دی چې هغه همیشه مشهور دی او د هغې حوالې سره دا خبره په ډاګه ده چې هغه خبرې کوي سپینې سپینې هغه تاسو ته پته ده په پښتنو کې سپینې څوک کوي ښاغلی منظور پښتين پښتين صاحب په سټوډیو کې درته هرکلی ویو ټیم دې راکړلو د وحدت د ټول ټیم طرف نه درته موږ هرکلی ویو ستړي مه چې په خیر راغلی په خیر تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه ډېره مننه مهرباني منظور پښتين صاحب دا په مختصر الفاظو کې دا راته کوې داسې سوالونه راپورته کېږي چې علي وزیر په یو سټیټمنټ باندې په جیل کې پروت دی او منظور پښتين نشي نیول نو آیا دا د جنسو سړی خو نه دی دا د ریاست کار دی چې هغه ما کله نسی علي کله نسی دا زمونږ د پلانینګ مطابق نه کیږي زه خو ځان نشم تړلی چې ټرک ته ور وغورځوم چې ما یوسئ که نه خو دا په ریاست دا پالیسي کې زه مثال درکوم په ډي خان کې زه په جیل کې وم چې په کوم اف آی آر کې په جیل کې وم په هغه کې زما سره علي هم و په هغه ښار کې علي ګرځي زموږ د خلاصون دپاره خلاصولو دپاره د جلسې دپاره کمپین کوي علي نه نسي او زه هلته دننه پروت یم بیا ګوره اوس بل کې زه ته ښیم علي وزیر په جیل کې و په کراچۍ کې په هغه اف آی آر کې هم زه هم وم خو په هغه کې دننه زه ګرځم په کراچۍ کې د خلاصون دپاره هلې ځلې کوم ما نه نسي دا نیولی دی لہذا دا د ریاست پالیسی دی یعنی یو ځای کې زه په جیل کې یم په هغه کې علي دی علي نه نسي ما نسي نو په هغه وخت کې موږ په علي شکونه وکړو چې دا ولې دا وجوهات څه دي دا د ریاست خپلې پالیسیز دي پی ټي ایم ځورول غواړي په مختلفو طریقو باندې دا سوال نه و چې ډول غواړي چې کوم سوال جوړیږي څه دا په خپله جواب دی ریاست دا کوشش کوي چې هر څومره وي چې په دې تحریک باندې خلک بې باوره کو ځکه هم چې دا تحریک دته رکاوټ دی زه په چیلنج وایم چې دا تحریک نه وای دا نن چې څومره ولسي پاڅونونه وشول ډېر ښه زندهباد خو یو کیسه خو به منې دا ولسي پاڅونونو ته 4 کاله چا زمینه برابره کړې ده د ښکام ته چا ترس ښودلی دی چې تاسو به بیا به څه کوو که چېرې داسې وخت راغی یو ګرمې او یخې هواګانې دي یو دیوال دی هغه ورتم کړي دي دی خو اوس هر څوک څه کولی شي که دا پی ټي ایم نه و هغه هر څه په دوی ډایرکټ راتلل بیا به ډېر مشکلات وي مشکلات به زیات وو نو پی ټي ایم دلته د دوی دپاره رکاوټ دی یعنې څوک به په جیل کې ونسي هغه به په دې باندې کمزوري کول غواړي څوک به بهر ته وي او په هغه باندې به بهر ته کي که چیرې موږ د ادارو خلک وایي نو دا دومره پابندیانې په موږ ولې وي خو دا میډیا کې به هم لږ موږ ته اساني وه په دې یعنې په میډیا باندې به هم بیان راتللو زموږ دا هر ځای ته چې ځو دومره لارې بند کېدل به نه کېدلی دا په هر ځای کې په موږ اف آی آر په دومره دنیا نه کېږي خو په موږ به هم نه کېدلی 4 کاله کېږي بلوچستان کې تاسو نوټیفیکیشن وینئ دا یو نوې دن اول خو به زموږ په ډېرو ملګرو و ده اوس یوازې په ما باندې وي په تا باندې بندیز لګېدی اوس صرف په ما باندې وي نو موږ څه ووایو چې کوم نور ملګري دي په هغه کې مخکې علي و اوس نشته پاکې هغه بیا ولې نشته دی دا خو د ریاست پالیسي ده ریاست به خپل یعنې زموږ د ماتولو دپاره د ده خپلې پالیسیانې وي خدای مکه زموږ یو ملګری دی نن یې جیل نه دی خوړلی زه شکونه پرې کوم چې دا ولې جیل نه خوري سبا هغه 20 کاله جیل ته سیږي زه بیا په هغه نه پس منم
موږ به پښتانه به د ځان نه مرده پرست نه جوړوو، موږ به کار ته ګورو. یو تن دی د ده د کار او د ده عمل زما کام ته فایده ځي، دا که په جیل کې دی که بهر دی زما لپاره محترم دی. باید زموږ دپاره د کام د اخلاص معیار یوازې جیل او مرګ نه وي. دلته خلک دا هم وایي چې بیا منظور مړوي ولې نه، یعنې معنا چې موږ مړه کړي بیا ته منې. دا اوس فروری چې کومه تېره شوله دا تېر کال د 2022 په دې کې وي، یعنې زموږ په ګاډي باندې مکمل فایرینګ، یو څومره غټه ټیم و چې زما ملګری پکې زخمي شو که نه، او په بخښنه سره زه رښتیا درته وایم چې په هغه زخمي پورې هم ځینې خلکو دا وایي چې یاره دا هم صحیح کارتوس نه دي لګېدلي. ځینې خلکو ډېر نه، کام داسې نه وایي، زه د کام نه ګیله نه لرم. یو دوه پنځه کسان به وي، او هغه مونږ ځکه نه یادوو دا کیسې چې د یو دوه پنځو کسانو خیر دی، دومره خو به نظر ماتی هم وي. یو وخت و چې د افغانستان طرف نه به د پی ټی ایم په حق کې یا د منظور پښتین په حق کې ډېر مضبوط اواز و. که هغه ډاکټر اشرف غني به یو ټویټ وکړلو نو ډېر خلک به دلته چغې مونږ اورېدلې چې خلک ته تکلیف و. اوس هغه لاړو نشته، حکومت بدل شو، خلک بدل شول، او د افغانستان کې یو د پی ټی ایم یا د منظور پښتین سره د مینې کولو ولا یو واسطي حل کوه. چېرته د افغانستان ته کوشش نه دی کړی چې لاست ما یا د اشرف غني په حق کې یو ټویټ یو کړم یا یو سټیټمنټ ورکړم؟ داسې وایي چې یو خو خیر دا خو مونږ کړي دي، ایون پوره جلسې مو کړي دي چې یار جمهوري نظام باید په زور نه ونړول کیږي. دا د زور خبرې د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ سبب تل ګرځېدلي دي. دومره خبره پی ټی ایم په یو حکومت نه دی ولاړه، پی ټی ایم په اولسونو باندې درېدلی دی. یعنې حکومتونه چې وي ټیک ده، چې نه وي هم پی ټی ایم به وي، ځکه هم چې پی ټی ایم د اولسونو دی. په هغه وخت کې هم پی ټی ایم و، اوس هم پی ټی ایم شته. البته د افغانستان اولسونه اوس هم د خپل تحریک سره مینه لري، احترام ورته لري. اوس څو ورځې وړاندې هم زموږ یو ملګری احسان سادات په خوست کې یوازې په دې تور طالبانو نیولی و چې دا په دې کپړه باندې پی ټی ایم لیکلي دي. نو ډېر خلک دي، ظاهره خبره دا پښتون کام دی، هلته آباد دی، نو دا د پښتون کام کامي تحریک دی. نو اوس هم هلته ډېر خلک شته. د تګ خبره، نو د تګ خو کرښې تاو شوي دي، بیل بیل پاسپورټونه دي او بیل بیل کارټونه دي، او زموږ خو پاسپورټونه شته دی. دا پاسپورټ جوړ کړی دی؟ نه جوړولو، زه ورغلم دوی نه جوړولو، او شناخت کارت مې نشته دی، هغه بلاک دی. شناختی کارت دې نشته؟ سیم کارت، یعنې فلحال د پاکستان داسې هېڅ اسناد زما سره نشته دی چې منظور پښتین هم پاکستاني دی، او دا اسناد زما سره نشته دی، دا بلاک دي. نو بیا ته موبایل استعمالوي نه؟ موبایل زه صرف په یعنې په بل ملک نمبر مې اخیستی دی، هلته ملګري راته اخیستی، هغه په واټساپ باندې په یو ایو باندې یا په یو بل ملګري نه چې کوم یعنې کنیکټ یې کې نیټ په هغه باندې استعمالوه. نه په سوال جرنده چلېږي؟ نه سوال جرنده بل چا نه به دې اخیستی، بل چا په نوم به دې وي؟ بلکل بلکل بلکل. ما ته په دې باندې څه خفګان هم نه دی، ما ته په دې باندې څه خفګان نه دی. که موږ ته د دنیا هم یعنې افرونه وکړي هم چې راشئ، دا د عهدو خبره نه ده، دا د پیسو خبره نه ده، دا د ښو ځایونو خبره نه ده. که کوم ځای رانه ورک و، کومه عهده ده چې دلته خلک پرې جوړېدلی شي، موږ نه شو پرې جوړېدلی شو. یعنې پیسې ګټل کوئ هم، خو دنیا چې یو دکان جوړ کوم په یو منسټر نه به زیات ودی، دا د هغو خبره نه ده. دا دلته د کام او د وطن خبره ده، په هغه باندې کمپرومایز نه کولو خبره ده، په هغه باندې سمجوته نه کولو خبره ده. سیم دی، پاسپورټ دی، شناخت کارت دی، دا وړې خبرې زموږ سرونه قربان دي په خپله خاوره باندې. کوم دی غداري یادوي، دی بله کوم تور لګوي، کوم څه لګوي، هر څه چې وي کیدي. منظور پښتین هر څه مو د خپل موږ تباه ژوند لیدلی دی خپل، موږ نه غواړو چې زموږ راتلونکی نسل الله دې بس کړي ټول. بل دا یو کیسه راځي مخې ته چې کله په د افغانستان کې حکومت بدل شو، په دې کې شک نشته چې څومره پښتین و هغه د خپل پښتون سره مینه لرله، که نه د منظور پښتین د هرې خبرې سره دوی مینه لرله، او هغه خلک اوس په سخته کې دي. د کراچۍ کې ډېر کسان ونیول شول چې کله دوی راغلل، وطن یې پرېښودلو ځکه چې د هغې هلته ژوند په خطره کې و 100%.
بیا دلته پېښور کې که موږ وګورو هنرمندان دي جرنالسټان دي راغلي دي بې کوره دلته پراته دي دې دپاره تاسو اواز پورته کړی یقینا که تاسو ګورئ دا اوس هم موږ په چمن کې جلسه د دغې دپاره پوره وکړله په کراچۍ کې چې څومره هم په زندان کې زموږ افغانان دي هغو دپاره د وکیلان چې کوم دي دا زموږ دي او دوی ته جیل ته تګ راتګ دوی ته هلته ایون که علي وزیر په جیل کې دی هلته بیا هم په جیل کې دننه ډېر زیات خیال ساتي د ټولو که نه زه هره ورځ حال اخلم د علي وزیر ته چې کوم زموږ ملګری ورځي هغه وایي اوس ډېر مصروف دی هلته دننه هم کوشش کوي چې په څه طریقه دوی ته هلته اسانتیاوې جوړېدلی شي او بهر ته وکیلان هم زموږ لګیا دي او ډېر زیات افغانان په دې کې که په ژوب کې و که په بل ځای کې و زموږ د ملګرو په حدسو باندې د جیلونو نه راوهم وتل را بهر هم شول البته په افغانانو باندې یو کاروبار دی دا کاروبار موږ ځکه ورته وایو چې دا که د اسنادو خبره وایي چې تا سره اسناد نشته نو په چمن بیا نه وای پرېښودلي دی په چمن پیسې ځنې واخلي را پرېږدي بیا په لاره په یو چیک پوسټ پیسې واخلي پرېږدي چې کوم د یعنې د ډرایوران دي دغه هم لږ دوی نه ډېرې پیسې اخلي دا ظلم ګوښی دی بیا چې کراچي ته ورسېږي هسپتال ته به ننوځي هلته بیا ونځي نو تا که د نیولو فکر وایي خو هلته په چمن به دې دومره نه وای ځلي کړی نه به دی راپورښی هلته به دې واپس کړی وه او ته د اسنادو خبره نه ده د کاروبار خبره ده کاروبار خبره دوی باندې یو کاروبار کېږي او انسانان دي او په ظلم جبر کې عمرونه تیر کړل د اوښکو نه علاوه څه نه پېژندي خندا یې ورکه ده او زنانه وي ورسره پښتون سړی افغان سړی د زنانهو په مخ کې بیا دوی لا هم احتیاطي شي نو دا وایم چې ډېر ظلم دی ډېر جبر دی دغې خلاف هر کله که ته په رسنیو ګورې او که ته په وکیلانو کې ګورې او که ته په جلسه جلوس کې ګورې په دې کې مونږ خپل حق یعنې خپل اواز غږ مو پورته کړی دی کوشش مې کړی دی کوشش کوو هڅې کوو د دې دپاره البته پی ټي ایم د وسایلو په حواله سره ډېر کمزوری دی یعنې وسایل نه لري ډېر بیخي خلک خو وایي چې ډېر بلا دی فنډینګ ورته کېږي موضوع پښتین صاحب دا ته کومه خبرې کوي دا خو به په ډالرو کې په پونډونو کې فنډینګ کېږي او دا خو خیر چې څوک وایي هم څوک خو د ثبوت راوړي یو د نر زوی مې پیدا نه کړو چې دا د فنډینګ او د دغې خبرې کوي او دا یو ځل ما خو یو ځل دا امر ته ویلي چې دا څوک دا دعوا څه کوي دا یې د چې کوم ثبوت څه یو سره د اپلوډ کړي په خپل فیسبوک یا ټویټر زه به ورته شیر کوم او د پاسه څوک دا نشي پروف کولی چې تا ته فنډینګ شوی دی نه شوی نه دی نو پروف کوي خو به هلته چې وشي عمران خان د لکه پی ټی آی ته هم داسې اوس دا کیسې میسې په دا ادارې فارن فنډینګ دی دا ادارې چې یوه ګاډۍ چې کومه ده په هغه راستلی شي نو دومره غټ فنډینګ پی ټي ایم ته که د هغې څنګه نشي راستلی او دا خو ډېر زیات غواړي چې پی ټي ایم په هره طریقه بدنام کړي په وړو وړو کیسو کې نو دا خو ډېر غټ کیس و دوی ډېر ایزي کولی شو خو ظاهره خبره ده موږ چې دلته او اوس هم زه بیا هغه یو چیلنج مې مخکې ورکړ دی اوس یې ورکوم یوه جلسه یو ځل څوک دا ووایي چې دغې ټولې جلسه هغه پراخه خرچه په موږ د لکه نور تنظیمونه چې کوي چې خلک راوستلو هم زه ورته وایم چې که بیا په تاریخ کې په تیر تاریخ کې بیا په راتلونکي کې دومره غټه جلسه چا وکړه خلک چا راغونډ کړه لکه موږ خلک شته زموږ سره وسایل نه وي راسره خلک غریب شوي دي دومره خرچې چې دوی تګ راتګ کوي یو ځای ته دا نشي کولی زموږ سره اکثریت دی هم د غریبې طبقې نو دغه دا هم چې موږ خو وسایل نه لرو کنې زړونه مو ډېر کېږي چې دا د بر وطن چې کوم زموږ خلک راځي دا په تکلیف کې دي دوی ته موږ ډېر خدمت کړی وای خو بس بیا هم سړی هغه د وس خبره وي خو په زړونو کې مې درد ظاهره خبره ده شته ډېر دی موضوع پښتین تاسو د تحریک چې شروع کړی و اوس څه پوزیشن دی تحریک مې کوم ځای ته ورسېدلو چې کومې غوښتنې وې ستاسو هغه پوره شوې که خو لا پاتې دي پی ټي ایم په دوه اړخونو کار کوو یو یې په ریاست پرېشر غورځوو چې هغه نور د دې نه لاس واخلي بل شعور یې د خپلو پښتنو دپاره کولو چې هغه راویښ شي هغه شعور حاصل کړي هغه یو یعنې کام خو هم لا کام نه دی معنا په باجوړ کې 4,000 نه باندې ټارګېټ کیرینګ په 20 کاله کې وشو آیا زما د بلې ضلعې خلکو ته پته شته نه نو ښار کې چاته پته شته نه په پېښور کې څومره زموږ خلک شهیدان شول کوهاټ کې پته شته نه کوهاټ کې څومره شهیدان شول بنو کې پته شته نه بنو کې څومره شهیدان شول لکه مروت ته پته شته مونږ خو هم لا کام نه یو ډېر پاشلی یو نو د پی ټي ایم دا کوشش و چې دا کام جوړ شي
ګوره پنجاب چې یو قام دی په یو ارشد شریف باندې څومره سټینډ و، سیند چې یو قام دی یو پولیس افسر یې چې رینجر وړی و نو ټول پولیس افسرانو سره د قام استعفې وغورځول چې موږ نشو کولی. بلوچ د یو سړي په یو بلوچ په مرګ باندې د یو بلوچ باندې انصافي باندې ټول راپورته کېږي. داسې موږ هم که دلته د دې خاورې او د دې ولسونو بقا د دوی ژوند دا جوړول نو هغه ته به د یو قام په صفت باندې دلته همغږي راتلله. ظلم هم د پښتنو سره لګیا و، جبر لګیا و. نو زموږ کوششونه چې قام راټول کو، قام راویښ کو، باشعور شي او دوهم اړخ ته په ریاست پرېشر وغورځېږي چې نور دوی ظلم جبر ختم کړي. زموږ مطالبه دا وه چې ریاست د نورې دا د ترهګرۍ، دا د جنګونو، دا د وسلوالې ډلې د ساتلو د دغې پالیسیانې ختم کړي. نور دی دا کار نه کړي. په هغه کې هم تر اوسه پورې هغه پیشرفت نه وشو. په ښکاره یې ساتي وسلوالې ډلې. ها البته په دې قبضو کې یو نیم داسې ځایونه سره خلاص شول هم چې په علاقایي سطح به زموږ خلکو ملګرو مشترکه مزاحمت وکړو نو هغه نتیجه کې څه سکولونه، کالجونه یا کورونه یا داسې غرونه خلاص شوي دي، خو اکثریت اوس هم پاتې دي. چیک پوسټ باندې البته څه اسانتیاوې دغه نه پس راغلې. البته پښتانه چې کوم طرز باندې مخکې ورکېدل یا کورونو ته به د شپې ورخدل د هغې لږ ریشو د پی ټي ایم د پرېشر د وجې کمه شوله. په بل اړخ باندې چې کوم کار کوو د قامي شعور دپاره، د قامي وحدت دپاره، د قام د راټولولو دپاره، په هغه کې به پی ټي ایم تر ډېره حده پورې کامیاب شه. نه پښتون قام څه په ښکاره او څه پټ دغه د دغې وطن یعنې د تحریک د پی ټي ایم سره خپل یو اټیچمنټ لري. هغه د خوشحال بابا شعر چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. اوس چې کوم حالات دي، اوس یعنې قام خپل تحریک او تحریک خپل قام د دې سره ډېر نږدې دي، جوخ دي، غاړه په غاړه دي. او اوس حالاتو کې بیا د هغې فایده هم دا ده چې د نوي یو لیر، موږ نوی جنګ نشو ورته ویلی، د هغه جنګ دی، خو د جنګ یو نوی لیر چې کوم په دې خاوره لږ څه نه پس یې بیا شروع کوي، ته یوه منډه وایې لږ څه پکې راشي. موږ که 2018 کې زما څه تکرونه دي هغه راواخلې نو په هغه کې ما یو خبره ډېره ښکاره کړې ده چې امن موږ د دوه جنګونو په منځ کې وقفه ته نه وایو. کرکټ میچ وي، یو اوور وشي، بیا وقفه راشي، بیا بل اوور. دغه دا معنی نه ده چې میچ لګیا وي، یو میچ وي، هغه یو میچ وي، صرف یوه مشهوري وشي. نو دا وشي چې دا منځ کې صرف دغه مشهوري چې چا به ویل چې اوس د ترقیاتي دور دی، چا موږ ویل دا جنګونه په منځ کې وقفې دي، موږ په دې نه غلطېږو، دلته به مستقل موږ درته ناست وو، دا پی ټي ایم به ولاړ وي په دې خاوره. نو اوس چې کله دغه نوی لیر راتللو نو هغه د پی ټي ایم او د قام په خپل منځ کې هم آهنګي او انډرسټینډینګ ډېر مضبوط و. یعنې جلسه به قام خپله را جوړه کړه، پی ټي ایم به یې راوستې، راځئ تاسو. مخکې د اپریشن ضربه په نوم باندې اپریشن وشو، د فوج د ویان مطابق په 4,000 نه سوا دهشتګرد په دې دوران کې مړه شول. د هدفي وژنې ولې کېږي اوس بیا چې د دهشتګرد مړه شول؟ د دې څه وجوهات کېدای شي؟ په دې خاوره باندې جنګ، په دا جنګ دی د عالمي قوتونو ضرورت. جدید دنیا کې لوی قوتونه ډایرکټ د یو بل سره جنګ نه کوي، اټمي قوتونه، او نه یې دنیا دې ته پرېږدي، او دوی هم په دې پوه دي چې دې ته رسېدل ډېر مشکل دي چې دوی ډایرکټ جنګ سره. نو دوی د یو بل سره وهل د پراکسي جنګ په ذریعه کوي. پراکسي جنګ دوی ورته کولډ وار هم وایي، یخ جنګ. یخ معنا جنګ خدای، خو تا ته ګرمي نه درځي. د دوی دپاره به کولډ وار وي، د دوی دپاره به سرد جنګ وي، زموږ دپاره خو ګرم جنګ و، وجودونه مو پې سول. نو دا د دنیا قوتونه خپل پراکسي جنګونه چې کوي، او بیا دلته دا د دغې ریاست وکدران او جرنیلان دا د هغې ټیکه اخلي، هغه ټیکه راوړي زموږ په خاوره باندې، په هغه کې دننه یو جنګ لګیا کړي. دا چې کوم دوی په عربونو ډالر اخیستی دي، دا د چا په سر دا د دغو جنګونو په سر اخیستې وي، یعنې جنګ کې دننه دوی ته فایدې دي. قدمونو کتونکو یوه اخلو وړه غوندې دمه نه پس بیا راځو
د منظور پښتین نورې داسې تپوسونه کوو چې هغه زمونږ به نه وي، ستاسو به هم وي، د هر چا به د هر پښتون دي. راځئ خلو یوه وړاندې دمه د مینه پس بیا راځو. لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت. د خلک د پښتانه یوې پارټۍ ته یا یو پلیټ فارم ته یا یوې خبرې ته تقریبا ټولې غوښتنې خو تقریبا د دوی ایجنډا یوه ده. نو آیا دا ټولې پارټیانې نه یوه پارټي نشي جوړېدی د پښتنو؟ چونکه ته د پارټیانو خبره کوې، موږ دلته تحریک یو، نو باید دا د پارټیانو سره خبره وشي چې دوی ولې نه یو کېږي. نه زه وایم چې تحریک د پښتنو د حقوقو تحریک ته که دا ډلې دا سیاستداران ته کېنوي، زه خبره پوره کوم، ته یې کېنولی نشي. زه پوره کوم. تحریک خو د هر پارټۍ تن ته وایي چې ته زما ځان یې. ته عوامي نیشنل ګوند کې، ته په پي کې میپ کې، دا خو نیشنلیست ګوندونه دي، دا پرېږده. ته په پي ټي آی کې، ته په جماعت اسلامي کې، ته جمعیت علما اسلام کې، ته په کوم هم ګوند کې یې، ته پښتون یې او ټوپک ته نه دی اخیستی، په خپله خاوره ژوند کوي په یو سیاسي طرز. ته زما ځان یې، تا ته چې څوک بد هم درګوري زه به ورته ریږم. مونږ خو ټول اون کوو. زمونږ د تحریک دا کوډ نه دی چې څوک په پي ټي ایم کې دی نو هغه پښتون دی، څوک نه دی بیا هغه نه دی. نه ده، نه نه نه، ټول کام زمونږ دی، ټول پښتانه دي. زمونږ هغه پښتون چې هغه کلک زمونږ خلاف دی، مونږ د هغه سره هم ولاړ یو. مونږ هغه ته جنګ نه غواړو، مونږ هغه ته ژوند غواړو، مونږ دلته د یو د امن او د انصاف فضا غواړو د لپاره. نو دا وشي هم چې زمونږ خو تحریک او مونږ د پارلماني سیټ اپ ته هم په دې وجه نه لاړو چې د پښتانه د یو بل سره اختلاف چې کوم دی دا زیات په ووټ دی. د تا چې کوم ګوندونه یاد کړل هغه یو وایي ما ته راکړئ ووټ، خو چې ته دا وایې چې ما ته ووټ راکړئ خو اقبال صفتونه خو بیا نشي کولی. بیا به بل وایي چې نه زه مونږ وایو چې یاره چې د دوی سره زمونږ کلیش نشي را، او دا د بې اتفاقي عنصر چې کوم دی هم چې دغې سره هم مونږ شو. مونږ صرف د کام د اتحاد په خاطر دا کار وکړو. یعنې مونږ ته خلک وایي چې په پارلمنټ کې چې اواز پورته کوي هغه خو هم یو غږ دی. مونږ وایو بس شته، پښتانه ډېر دي، هغه به هلته غږ پورته کوي. مونږ دلته د کام مزاحمتي لر، مونږ په مزاحمت کې زیات څه وینو. یو تن خبره کوي دا دومره زور نه لري، په زرګونو تنان راوتلي دي هغه خبره کوي، هغه د په روډ ولې نه وي، هغه ډېر زور لري، هغه شعور پیدا کوي، هغه په ولسونو کې اعتماد پیدا کوي، هغه قومي وحدت پیدا کوي، د خپل قام په هلو ځلو باندې د ولسونو یقین پیدا کوي. او د دې یعنې 15 تنه کنټرول کول اسان دي د دې زورور دپاره، خو چې ټول قام باشعوره وي راوځي دا د دوی دپاره ډېر غټ درد سر دی. بیا نو بحثیت تحریک زموږ خپل کوششونه دغه دي. باقي په یوه خوله ولې نه دي ګوندونه، دا به زه دا وایم چې یعنې بدبختي ورته ویلی شم. دا دومره ډېر تقسیم هم د کام او بیا نور تقسیم او بیا نور تقسیم، دا کام کمزوری کیږي. دلیلونه به پیدا کړي وي هر سړي، سل دلیلونه به ووایي هم، خو په ګراونډ باندې او په عمل کې د ناکام ته دغه تقسیمونه بیا هم نقصان ورکوي. ته به په خبرو باندې ما ته سل ځله دا ووایي چې نه 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 خیر دی، موږ د مختلفو خبره مو یوه بیا هم چې یو وای د هغې ډېره فایده وه او دا چې سره بیل بیل دي د دغو نقصان دی. ته خو نه ایم این ای جوړول غواړې ځان، نه اسمبلی ته ځې، او دا خلک تا څومره کوشش کړی دی چې دا خلک په یو ځای باندې راشي، دا ټول یو قوت شي؟ مونږ مخکې هم کړی دی، اوس دلته که مونږ یو خبره کوو هغه نه به داسې خبرې او داسې الفاظ او داسې غږ جوړ شي چې هغه به بیرته چې کوم اتحاد دپاره مونږ کوششونه کوو په هغه کې به خنډ ځنې جوړ شي. نو لهذا فلحال فاینل خبره نه کوو چې بس دا نه راټولیږي. فلحال خو مونږ دا وایو چې بس کوشش دی لګیا دی. دا اوس د سوات په پاسونونو کې داسې یو د یووالي هغه څرک چې کوم وه، یا په چمن جلسه کې یا په نورو ځایونو کې، په دیر کې په بونیر په بونیر کې، باجوړ کې، خیبر کې، مومندو کې، مروت کې، وزیرستان کې، مومندو کې، کورمه کې هم و. په دې کې که تاسو لیدلی وي یو څرک ښکاره شو، یو شریک سټیج نه مونږ ټولو داسې خبره وکړه چې هغه یوه وه، هغه د وطن وه.
دا ډیره د خوشحالۍ خبره وه، دا ډیره د کامیابۍ خبره وه. نو ماحول برابریږي. دا چې تاسو وایئ دا مسلسل خواري غواړي، مسلسل محنت غواړي او ډیر محنت غواړي. دغې کام ته ځان رسول دي. کام زموږ سره ولاړ دی چې موږ ورشو دوی سره ودرېږو. لر او بر تړون وحدت، یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت، یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت.